واده کړې ښځې چې په ګاونډ کې د هلکانو سره په پیسو باندې بدکاریانې کولې چې په دغه ټیم کې ترې هلکانو د غلط کار ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. دغه ویډیوګانې به در سره هم شریکوم، تاسو یې ویډیوګانې کتلی شئ. دغه ښځه چې اوس پولیسو نیولې ده په تاڼه کې ده، انټرویو در سره شریکوم. ویلي دي چې زما خاوند مزدور کاره دی، مزدوري کوي، زما چې 5 بچي دي، زمونږ خرچې ډېرې دي او خاوند مې دومره روپۍ نه ګټي. نو دغه غلط کارونه چې ما په خپل ګاونډ کې د هلکانو سره شروع کړل، زما خاوند به چې مزدورۍ له لاړلې 15 ورځې به هغه بهر تېرولې، بیا به کور ته راتلو. موږ سره به چې کور کې بیا پیسو تنګي وه او خرچه به راسه کور کې نه وله، نو ما به د خپلو ګاونډیانو نه پیسې راقرضولې. یوه ورځ چې زه خپل ګاونډۍ کره ورغللم د پیسو غوښتنې دپاره، نو کور کې څوک نه ول. د دغه کور یو هلک چې ناست و، نو ما ترې تپوس وکړو چې مور دې څه شوه؟ هغه وویل چې بازار ته تلې ده. نو ما ورته د پیسو وویل. دغه هلک ما نه د غلط کار غوښتنه وکړه چې پیسې درکوم، ما سره دغه کار وکړه. نو چې زما پیسو ته ضرورت و او کور کې څوک وله هم نه، زما خاوند هم نه و، نو ما دغه کار ته غاړه کېښودله. بدکاریانې مې ورسره وکړلې او د هغې ماله 2000 روپۍ راکړلې چې زما دپاره ډېرې وې او زه ترې کور ته لاړلم. بیا به چې کله هم زما پیسو ته ضرورت شو، نو ما به دغه هلک سره رابطه کوله چې داسې ډېرو هلکانو سره په کلي کې ما لینډ اخیستی و او په پیسو په بدله کې به ما ورسره بدکاریانې کولې. چې یوه ورځ ما هلک کور ته راغوښتی و، بدکارۍ مې ورسره کولې چې زما خاوند په ما راغللی او زه یې په موقع ګیره کړلم چې زه یې پولیسو ته حواله کړلم او زه په تاڼه کې یم. نو دا هر څه چې ما کړي د پیسو دپاره مې کړي دي. دا د دغه ښځې انټرویو چې راسره مې دلته شریکه کړله، نو د چا د ضرورت نه غلط مطلب نه دی اخیستل پکار. دغه واده کړې ښځې چې بچي هم لرل او د پیسو تنګۍ د وجې دغه بدکاري شروع کړله چې خپل ګاونډیانو ورسره دغه غلط کارونه وکړل. که دا پیسې ورته همداسې د امداد په شکل ورکړی شوی وي، نو دی به دغه غلط کارونه کله هم نه وی کړی. دغه معلومات د دغه ښځې باره کې چې ورسره مې شریک کړو.